قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې او دې ته غوږ کېږدئ من قال استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه چا چې دا ذکر وي د ملک صاحب مخکې ذکر کو چې د استغفار په صیغو کې یو صیغه ده یو طریقه ده بیا درته استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم من قال استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه دا هم د استغفار یو طریقه ده الله بوله ورکی سو د فائدې ته ګوري غفرت ذنوبه الله بو د ټول ګناهونه بخي وان كان قد فر من الزحف اگر کده د میدان جهاد نه تختیدلې میدان جهاد نه تختیده د ګناه کبیره ده دا ګناه ته الله بخي چې کله انسان دا ذکر وای استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه او دا حدیث امام ابو داود امام ترمذی امام حاکم رحمه الله راوړی